أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله العلي العظيم. سورة الدخان مكية، دا فمكة معظمة کی نازل سوی دی. دا سورة مبارک دا مکیی دی او دا سورة مبارک 59 آیات لري. اما نبی دا نه دی او دا 50 هم یو روایت ستا. او سورة دخان چې دا دخان ولی ورته ویل کیږي، په دې کې تهدید د مشرکینو دی. په ماضي کې چې دوی به د یو قحطۍ او لوږې سره مخ کیږي، داسې لوږه چې دوی ته به اسمان نه معلومیږي د لوږې څخه، یعنی د شدت څخه د لوږې. او یا تهدید و کفارو ته دی مخکې د ورځې پر د قیامت دغه دود ظاهریږي په اسمان کې، او وخت به 40 ورځې وي، یعنی دا ورځ ګر سره تکه توره وګرځېږي. سړی چې وایي شپه ده د ډېره ګرځه څخه، دا علامه ده د ورځې د قیامت د علامو څخه. نو په دې وجه باندې سورة دخان ورته ویل کیږي. دخان خو اصلي دود ته ویل کیږي. نو یا کفار داسې دي چې د ډېرې لوږې څخه د هغه څه قحطالي بیا پر دوی باندې راغله چې بیا نبي صلی الله علیه و آله وسلم ته زارۍ کولې که موږ مجرمین یو نو زموږ اولادو څه ګناه کړې ده، ته خدای ته دعا وکړه چې دغه لوږې زموږ څخه لرې کړي. خو په هر صورت هغه قصه به راسي. او کلمې د دې صورت ټوله کلمې 340 کلمې پکښې کې دي. ټول حروف د دې صورت مبارک 1410 حرف پکښې کې دي. 1410 حرف، 340 کلمې، نه 50 آیات مبارکه. دا د صورت مبارک لري. او یو آیات پکښې منسوخه سوی په آیات سره د توري د جهاد. نور ټوله صورت مبارک محکم دی، ناسخ و منسوخ نه لري. په فضیلت کې د دې صورت مبارک بیا راځي چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که چا حمیم دخان په شپه کې ووایه چې دی سهار کوي، اصبح چې دی سهار کوي در سهاره پورې د ده دپاره ملائکې یعنی 80,000 ملکې استغفار غواړي چې خدای دغه بنده دې وبخښه. او بل روایت داسې راځي که چا حمیم دخان په شپه کې د جمعې ووایه، سهار ته به خدای پاک دی وبخښي. او بل روایت کې راځي که چا سورة دخان په شپه کې د جمعې ووایه، سهار به دی مغفور وي او خدای پاک به د حور العین څخه یوه حوره دته ور په نکاح کړي، هلته په جنت کې.
بل روایت کې راځي که چا په شپه کې د جمعې یا په ورځ کې د جمعې سورة دخان تلاوت کړي بنى الله بها بیتا فی الجنه، خدای پاک به جوړ کړي د لره یو کور په جنت کې. داسې فضائل نور هم لري، خو د شپې ویلې ډېر مفید دي چې هره ورځ موږ تاسو تلاوت کو. دا ګټه مو ډېره ده، تاوان مو هیڅ نشته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حاميم، الله أعلم بمراده والكتاب المبين. خدای پاک فرمایي موږ د قسم وي په کتاب، یعنی په قرآن سره، المبین چې دی مظهر دی د حق د باطل څخه. په قرآن سره حق و باطل معلومیږي. او داسې معنا یې هم سوې ده چې زموږ د قسم وي په قرآن عظیم سره، داسې کتاب چې دی وضاحت کوونکی دی، وضاحت راولي لكل ما يحتاجه الانسان. هر هغه شی ښکاره کوي دا قرآن عظیم چې احتیاج لري یو انسان من امور الدین والدنیا، د امور څخه که د دنیا وي او که د دین. انا انزلناه فی لیلة مبارکه، دا قرآن عظیم خدای پاک وایي موږ نازل کړی دی فی لیلة په شپه کې کثیرة الخیرات، مبارکه یعنی ډېر خیر کثیر پکښې دی په هغه شپه کې. هغه شپه ده چې دا لیلة القدر شپه ده. لکه خدای پاک چې بل سورة قدر کې فرمایي انا انزلناه، موږ نازل کړی دی دا قرآن فی لیلة القدر، په شپه کې د قدر چې هغه خیر ده من الف شهر، در زرو میاشتو بهتره دی عبادت. نو دغه قدر د شپه دا بیا پروژه کې وه، پروژه کې ده. نو قرآن عظیم هم پروژه کې نازل سوی دی. لکه څنګه چې خدای پاک فرمایي د سورة بقره 115 نمبر آیات دی، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، میاشت د رمضان هغه میاشت چې موږ نازل کړی دی په دې میاشت کې قرآن عظیم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نو الله جل وعلا دغه قرآن عظیم په شپه کې د قدر د لوح محفوظ څخه و اسمان ته د دې دنیا بیت العزت ته په پلا نازل کړی دی، او د بیت العزت څخه بیا دا قرآن عظیم نجمن نجمن، سورتن سورتن، آیاتن آیاتن بیا پر نبی صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل سوی دی چې د په غار حرا کې عبادت کاوه. د 23 کالو شو هلته په غار حرا کې یو ناولد د سړی ورته رالی و خط ورته ونیوی ول اقرا، دی ورته وایي وما انا بقاري، زه خو قاري نه یم. بیا یې په غېږ کې ونیسي کښې کاږي، نبي صلی الله علیه وسلم یې زنو کې تکلیف ځینې حس کړم. بیا ورته وایي چې اقرا، ویې وایي. بیا نبي صلی الله علیه وسلم ورته وایي وما انا بقاري، زه خو قاري نه یم. دریم وار یې کښې کاږي نو هغه یې ازدس. نو دغه کښېکښلو کې هم ډېرې خبرې سته. تکلیف پر نبي صلی الله علیه وسلم به تېرېدی په دغه کښېکښلو کې هم. نو په دې وجه باندې اول د وارې بیا نزول د دغه 15 آیاته د سورة اقرا په دغه غار جبل نور کې چې دغه بیا په دغه د نور غر ورته ویل کېږي. دغه نورانیت د دغه ځای څخه شرق و غرب شمال جنوب ته بیا ولاړی.
اوس هم هغه داسې ځای دی جبل نور کې بس یو نفر پر لمانځه باندې درېږي سیده مخ پر قبله دی په یو ډبره کې دننه خو دونه شوقیان یې سته چې بیخي دا اندازه هم ډېره لوړه ده او هلته ازدحام هم بیخي ډېر وي نو په دې وجه باندې ډېر د برکت ځای دی اول د قرآن 5 آیاتونه دلته نازل سوي دي قتاده او ابن زید لوی مفسرین دي دی وایي خدای پاک قرآن ټوله په شپه کې د قدر د لوح محفوظه څخه و بیت العزت ته و اسمان ته د دنیا نازل کړی دی بیا یې نازل کړی دی الله جل وعلا پر خپل نبي صلی الله علیه و آله وسلم په هغه شپو ورځو کې چې بعضې په شپه کې نازل سوي دي بعضې په ورځ کې نازل سوي دي چې ټوله قرآن بیا نجمن نازلېدی 23 کاله وخت یې ونیوی چې دی پرس نو داسې خدای پاک اليوم اکملت لکم دینکم خدای پاک موږ پرکې تا لره دین پر عرفات نبي صلی الله علیه وسلم تشریف درلودی دا آیاتونه مبارکه نازل شو موږ تاسو لره دین در پرک ورغدیت لکم الاسلام دینا خدای پاک وایي چې موږ راضي یو د خپلو بندګانو څخه هغه چې دی په دین کې د اسلام وي او ما پرکې خپل نعمت پر تاسو باندې اتممت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام بیا نعمتي خپل نعمت مې پر تاسو باندې پرکې نو اول د واري صحیفې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام مبارک هم په د روژې پر اوله باندې پر ده باندې نازلې سوي دي تورات شپې د روژې تېرې سوي وې چې خدای پاک نازل کړي زبور شریف 12 ورځې تېرې سوي وې الله جل وعلا پر داود علیه السلام نازل کړي انجیل پر عیسی علیه السلام 18 ورځې تېرې سوي وې د قرآن دا 19مه د روژې هم روایتونه راغلي دي 24مه هم په دې روایت کې د دغو مفسرینو پر 24مه خدای پاک د قرآن شروع نبی صلی الله علیه و آله وسلم ته وکړله نو په دې وجه باندې دا چې قرآن نازل سوی دی په شپه کې دا مبارکه شپه ده خو بعضې علما وایي چې دغه شپه د 15 وه د 15 شپه ده دا چې خدای پاک وایي موږ نازل کړی دا قرآن په هغه شپه کې چې هغه مبارکه شپه ده د 15 شپه ده اوس نو هلته مخکې روایت کې بیا لیلة القدر راغلی اوس علما وایي لیلة القدر شپه چې ده هغه په ټوله کال کې پټه ده معلومه نه ده دا د 15 شپه چې کوم علما یادوي دا هم صادقه دي په خپل قول هم د 15 شپه هم د لیلة القدر شپه دا ممکنه د ډېرو اولیاو د 15 په شپه لیلة القدر لیدلې اولیاو لیدلې نو دا خو په دې کې کوم مشکل نشته په ټوله کال کې لیلة القدر شپه پټه ده خامخا هم دا نه ده چې خامخا به په پروژه کې وخت په پروژه کې وخت وځي وخت په څنګه نو په دا خاطر باندې نو هم چې لیلة القدر وي هم چې لیلة نصف من شعبان وي او دا روایت د عکرمه رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې دا د 15 شپه ده والله اعلم خو لیلة القدر شپه خو دا واضح راغلی ده په هغې کې هېڅ پوښېدګلوي نشته نو دغه د قرآن عظیم د نزول بیا چې پر نبي صلی الله علیه وسلم بیا پسې نازلېدی دا قرآن ډېر به سختو پر نبي صلی الله علیه وسلم باندې سخت یخ به پر د مبارک به خولې راتللې انا انزلناه فی لیلة مبارکه انا کنا منذرین انا موږ چې کنا خاص موږ منذرین بیرونکي یو د هغه کسانو چې دوی نافرمانه وي د خدای او رسول د اوامرو څخه په عذاب سره بیرو فیها په دغه
مبارکه شپه کې چې قرآن نازل سوی دی چې لیلة القدر وه هم نصف من شعبان وه یفرق جدا کیږي کل امر حکیم هر امر چې هغه محکم وي فیصله یې وتلې وي پر هغه باندې د دې کاله څخه تر بله کال که اجلونه د انسانانو دي که ارزاق د انسانانو دي که خیر وي که شر وي که ژوند وي که مرګ وي که خاني وي که مسکنت وي که جوړښت وي که ناجوړي وي وغیر ذلک چې په هغه کې بیا کوم تبدیل نه راځي نو دا جدا کیږي ملائکو ته سپاره کیږي او یو عالم داسې معنا هم کړې ده چې فیها یفرق کل امر حکیم هر امر چې هغه د حکمتو څخه ډک وي ذو الحکمه خاوند د حکمتو وي هغه جدا کیږي ملائکو ته ورکول کیږي یعنی ډېر د پوهې شان په دغه شپه کې الله جل جلاله خپلو بندګانو ته ورکوي امرا من عندنا دا چې څوک خانیږي څوک مسکینیږي څوک ژوندی پاتېږي څوک مړ کېږي دا ګرد امرا من عندنا خدای پاک وایي دا امر زموږ له جنابه څخه دی بندگان په دې کې دخله نه لري هېڅ دخله نه لري که رب جل وعلا فیصله د مرګ کړې وي بندگان یې راګرځولی نسي که د ژوند کړې وي بندگان یې وژلی نسي رب جل وعلا یې اراده حکم د خانۍ د یو چا ایستلی وي خو څوک یې مسکین کولی نسي که د مسکنت ایستلی وي څوک یې خانولی نسي که د صحت ایستلی وي څوک یې ناجوړي کولی نسي که د ناجوړۍ ایستلی وي څوک یې جوړولی نسي دا امر من عندنا انا کنا مرسلین خاص موږ لیږونکي د رسولانو یو رسولان د خپلو بندګانو ته لیږو اسماني وحي ورکوو رسالتونو و پیغامونه د رب جل وعلا دغه رسول مبارک و بندگانو ته د خدای پاک رسوي رحمتا من ربک خود دا چې رب جل وعلا انبیا را لیږلي دي دا ټوله خودي رحمت د خدای دی دا چې رب جل وعلا دا احکام صادروي دا خودي رحمت د الله جل جلاله دی دا چې خپل بندگان بیروي د خدای پاک د عذاب و دوزخو څخه د سختو ګرمو لمبو څخه دا هم رحمت د خدای دی یو څوک به وبیریږي ایمان به راوړي یو څوک به وبیریږي د ګناه څخه به توبه وباسي نو دا ګرد شان پکښې کې نو دا رحمت دی من ربک د جانبه د رب ستا انه هو السمیع العلیم په تحقیق سره هو د الله جل وعلا چې دی هو دغه الله جل وعلا شطر اورېدونکی دی اقوال لره د بندګانو خپل علیم شطر علیم دی په احوالو سره د خپلو بندګانو موافق دی لره هغه چې د دې د مصالحو اصلاح پکښې کې وي هغه شان هغه احکام صادریږي د جانبه د رب جل جلاله رب السماوات والارض وما بينهما دی رب خالق مالک پرورش دهنده د اسمانو دی او هغه چې په مځکو اسمانو کې هر شی دی والارض د مځکې دی هر اهل پر د مځکه باندې خوځېږي په هر مځکه کې د دې ټولو خالق مالک پرورش دهنده الله جل جلاله دی او ما بینهما هغه چې په منځ کې د اسمانو د مځکو ان کنتم موقنین که چیرې تاسې یقین کنندگان یاست معرفت لري او یقین تام لري نو په دې کې هیڅ شک نشته که اسمانونه دي که مځکې دي او که په منځ کې د دې هر څه دي د دې ټولو خالق و مالک الله جل وعلا دی نو که چیرې تاسې طلبونکي د یقین یاست اراده لرئ د دې
نو دا وپېژنئ چې امر دغسې دی لکه رب جل وعلا چې فرمایي په قرآن عظیم کې شک نسته. بس دغسې دی. لا نسته اله یو معبود برحق په وجود کې الا خو بیا ستا هو دغه الله جل وعلا. یحیي و یمیت، دی ژوندی کوي هغه څوک چې د ده خوښه سي، د عدمه سي وجود ته راولي. و یمیت، دی وژني هغه څوک چې د ده خوښه سي. او دی رب دی، دی خالق دی، دی مالک دی، دی معبود حق دی بالذات. نو ځکه چې ربکم رب ستاسو دی، خالق و مالک و پرورش دهنده ستاسو دی. و رب ابائکم الاولین، او رب د پلرو ستاسې د نیکهګانو چې مخکې اولین دي در تاسو تیر سوي دي، د هغو هم خالق و مالک و پرورش دهنده دغه الله جل وعلا. هغو زموږ پلرونو دا 1400 کاله نبي صلی الله علیه وسلم په برکت ټولو د یو خدای پاک بندگی کول، او رب جل وعلا رزق ورکوي. نو موږ به هم دغسې کوو، د خپل یوه خدای به عبادت به کوو، او رب جل وعلا موږ نه پرېږدي، زموږ حفاظت کوي لکه د هغو چې تا چې کړي. دی مستحق د عبادت دی، بل نسته. هغه مزعومه الهه چې کفار وایي هغه ټوله باطل دي، بلکې هم دا کفار و مشرکین چې دي فی شک یلعبون، دوی په شک کې دي، شکوک یې ډېر دي. د الله جل وعلا په ذات کې شک کوي، خدای پاک ته شریک نیسي. تر له دې چې رب جل وعلا خالق و مالک د دوی دی، او دوی په بازوی اخته دي، د دوی ژوند ټوله لکه بازوی د کفارو داسې. تاسو دا لیونتوب وګورئ، د مور ورځ خو یې منله چې دا د مور ورځ ده، د مور د پلار ورځ ده، دا د نیکه ورځ ده، دا د چا ورځ ده. یو ورځ مو داسې واورېدل ډېر ادب جوي د دې مسجد ته د قرآن د مخه، وایي نن د چنابو ورځ ده. دا ګرده د دوی ژوند دغسې بازۍ دي، لکه کوچنیان چې ناوکیانو بازۍ کوي، د دوی هغه ادیان دغسې دي، د دوی هغه پروګرامونه دغسې دي، نه په عقل کښې وځي او نه اصلیت لري. د دوی ټوله دغه چې د دوی په دین یعنې یو کافر و، بیخي ډېرو ادیانو ول زه ننوتلم، خو ټوله دغسې بازۍ وي، هېڅ اطمینان زما زړه ته نه راتللي دا د دوی د دینو څخه. خو کوم وخت چې په دین د اسلام مشرفه سوم زما زړه اطمینان پیدا کړي، حقیقت هم په دغه دین کې دی، په بل کې نشته. دا خپله دا کفار اقرار کوي. نو لکه څنګه چې خدای پاک وفرمایله چې خبره هم دغسې د امر من عندنا، امر دغه دی چې رب جل وعلا فرمایلی دي، بس دغه دی. نور خبرې دا نور د کفارو هر څه چې دي ټوله باطل دي، بلکې دوی په شکوکو کې دي، دوی په بازیو کې دي. نو په آخره زمانه کې به اطمینان وای پورته سي، باور به پورته سي، حتی داسې بیا باوري به راسي، زوی به په پلار باور نه لري، مور به په لور به په مور باور نه لري. دا بیا باوري به سره ډېرېږي. لکه نن ورځ چې چاته خبره وکړي دا خو په قرآن شریف کې نسته، دا علماو ویلې درته په قرآن شریف کې خو ډېر شیان نسته، نو ته قرآن پوهېږې؟ هر شی په قرآن کې ستا، خو ته نه به پوهېږې چې نه څه دي راایستلی، دا په قرآن شریف کې نه دي راغلي، دا نه دي راغلي، راکړه دلیل راکړه. هر شي باندې دلیل غواړي. دا پخوا دونه صادقه مسلمانان وو چې عالم به خبر ورته وکړله بیا دې ته شکوک نه لوېدل، اوس یو د بله په شک کې. دا شکوک آخر پای دغسې زیب سي ډېرېږي، آخر پای په دین کې شکمن سي، خراب سي انسانان. نو دغسې مشکوک انسانان چې په هر شي کې شکونه ورلېږي، شیطان کافر ورچي، هغه یې به شیطان ملګری وي، شقاوت یې په برخه وي، پر دغه شکوکو پسې مړ سي چې دی د خپل پلار باره نه مني. هر شی داسې نبي صلی الله علیه وسلم وایي داسې یو وخت به راسي خلکو به یو سړي به تکیه کړي، پڼ سړی به ومي، ته به یو خبره وکړې وایي دا د خدای په کتاب کې موږ نه دی لیدلی. وایي قسم بالله لکه څونه چې قرآن دي دغونه نور شیان ما ته رب جل وعلا راکړي دي، ما تاسو ته ویلي دي په احادیثو مبارکه ولي. خو زموږ خلک داسې بعضې خلک ته وایي دا کمه دي، ناکي دلایل و اختلافات ډېروي.
نو دغه کافرانو صفت دغه دی چې دوی په شک کې بازی کوي، د دوی ژوند ټوله بازی دي. نو مشکوک دي چې دوی ته هره خبره کوي بس دوی شک، بالخصوص چې د اسلام یو خبره وي بس دا دوی نه مني کافران. دا اوس د دنیا د سرکوپار دا په چین کې هر کم دین سته، هیچا څو کار نه لري، مګر پر مسلمانانو دونه بندیزونه دي چې بالکل بندیزونه. نو دا معلومه شو چې دین د اسلام د الله جل وعلا دین دی، هغه چې خدای پاک ته مقبول دین دی، هغه دغه اسلام دی. هر دین آزاد دی، خو یو په اسلام کې دی ته که ته حد حدود جاری کوي د رب جل وعلا حکم پر دام زکه تدبی کوي دی خامخا بس هم شک کوي او هم بد وړي. نو دی شیطانانو ملګری دي کفار، دی انس شیطانان دي. نو ځکه د هغه شی باندې دي سوځل کیږي لکه شیطان چې موږ ذکر د خپل خدای کوو دی خورا پازابیش حتی د وجود کسره د انسان وزي خنه صفواس ته ذکر د خدای شروع کړي. نو دی هم د اسف هر د دین امور چې شپ اخلاص ته کوي بس هغه دین خالق دي. نو الله جل وعلا دې مشتشع کې درا نصیب کې دا جمله شکوک او د لعب او لعب بازی او د جې شانو څخه وساتي. وما علينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فارتقب در دغه وروسته دی که در دې مخکې دی بل هم په شک یلعبون. دا خو مو ووایه یلعبون موږ البازی کوي دی په شک کې دي. آفرین. نو نم لمبر آیات مبارک دی در سورة دخان. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. صدق الله العلي العظيم. دا د دود بیانو ما یو څه وکړي. نو فرتقب تترقب کوه، دی لره انتظار کوه. یوم په هغه ورځ لره تأتي چې راتګ به وکړي السماء و اسمان بدخان په دود سره مبین ښکاره. نو هغه چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم پر دې باندې شرا وکړله، الله جل وعلا پر دې باندې ډېره سخته قحطالي راوستله، دی ډېر لوږې سوله. نو هر شی د دې داسې در سترګو دود ښکاره کېدی د ډېرې لوږې څخه. او یا موږ وویله چې دا هغه دود دی چې دا ورځ ته د قیامت نږدې یو علامه د ورځ د قیامت د علامو څخه ده. خو په هر صورت بیا چې پر قریشو دا قحطالي راغلی، ابو سفیان ورته راغلی چې یا نبي صلی الله علیه و آله وسلم زه تاسو ته راغلی یم چې ته امر په وسیله رحمۍ سره وکړې، ستا قوم هلاک شو د لوږې څخه، خدای ته دعا وکړه چې کشف راولي د دې لوږې زموږ څخه لرې کړي، بارانونه وورېږي. نو هغه و چې نبي صلی الله علیه و آله وسلم دعا وکړله. نو بیا اووه ورځې وای پرله پسې بارانونه وسوله. او نور روایتونه هم د ارقم راځي، لکه دا مشکې تفصیل وکړي چې حتی دی د حیواناتو
چې به اډوکي چیچلي وه دغه اډوکي هم دوی خوړله د لوږې څخه داسې لوږې په راغله نبي صلی الله علیه وسلم بس دغسې ویلي وه چې خدایه پر دې داسې کهسالي راولې که سبع یوسف لکه هغه 7 کاله چې د یوسف علیه السلام پر قوم باندې راغلی وه دغسې کهسالي په راغله خو هغه په راغله نو ته انتظار کوه و دغه اسمان ته بدخان مبین یغش الناس خلق به پټ کړي وي دا دود او دوی به وایي چې هذا عذاب علیم دا چې دی عذاب ډېر دردناک دی ربنا ای رب زموږ اکشف ته لرې که عنا له موږ څخه العذاب د عذاب دا کهسالي انا مؤمنون موږ ایمان راوړونکي یعنی تصدیق کوو ستا د نبي الله جل وعلا فرمایي انا لهم الذکرا څنګه به وي دوی لره بیا پند څنګه به ایمان دوی ته ګټه وکړي په وخت کې د نزول د عذاب او قد جاءهم راغلی و دوی لره رسول مبین رسول ښکاره حجتو سره یې راتګ ورته راکړی و ښایسته آیاتونه یې ورته راوړي وه قرآن یې ورته راوړی و د خدای پاک ښایسته پیغامونه یې ورته راوړي وه خو دوی ایمان نه و راوړی ثم تولوا عنه دوی وګرځېدل د دې نبي څخه د دې رسول څخه وقالو وی ویل چې معلم دته تعلیم د قرآن ورکړی دی یو بشر مجنون نو داسې رسول چې هغه صفت وای د رسول دی مجنون چې هغه د دې پر ګمان چې سر یې نه خلاصېږي په څه باندې مجنون دی نبی صلی الله علیه وسلم سره اعراض کاوه او دا خبره کول انا کاشف العذاب الله جل وعلا فرمایي موږ چې یو لرې کوونکي د عذاب یو د جیل وږي یو یو څه زمانه قلیلا لږ زمانه به درڅه لرې کړو خو انکم عائدون تاسې بېرته راګرځونکي یاست په خپلو بدو اعمالو لره بیرته به هغه بدو اعمالو ته تاسې رجوع کوئ د هغه سمسوله چې عذاب لرې سو بیرته هغه قریش وه هغه مخالفتونه وه بلکې در هغه یې لا زور واخیستی نبي کریم صلی الله علیه و وسلم ته ډېر تکلیفونه رسوله نبی علیه السلام مبارک او مؤمنان به زیروله خو موږ به د عذاب د څه وروسته کو خو تاسو چې یاست بیرته عائدین یاست و خپل رجوع کوونکي یاست و خپل شرک و کفر و عناد او یم کړل نو ځکه چې عذاب د خدای پاک راسي الا قوم یونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين یو قوم د یونس علیه السلام نجات پیدا کړی دی کوم شدی ایمان راوړي خدای پاک وایي هغه عذاب د رسوایي په ژوند کې د دنیا موږ لرې کړي او دې ته مو نفع ورکړله ژوند مو ورکړي تر یو وخته پورې او دی نبی صلی الله علیه وسلم سره اعراض کوي او داسې الفاظ یې مفتی استعمالول نو یوم یتذکر الانسان خدای پاک د سورة الفجر 22 نمبر آیات کې فرمایي چې په دغه ورځ کې چې عذاب راسي نو پند اخلي انسان وانا لهم الذکرا بیا به نو چیرې وي ده لره پند په دې وخت کې چې دی پند قبلوي بیا نو کله ګټه ورته کوي چې عذاب وویني د خدای پاک عذاب په راسي بره نو دی توبه کوي په دې وخت کې د توبه کمه ګټه نه کوي یوم نبطش البطشة الکبرى انا منتقمون خدای پاک فرمایي موږ خو زنډوو د عذاب شدید چې عذاب د اور دی ورځ لره ده د قیامت چې هغه غټه ورځ ده په هغه ورځ کې نیول د کافرانو د دې دنیا تر نیولو ډېر اشد دي نو بیا به موږ انتقام ځنې واخلو د دې څخه یومه په هغه ورځ کې
د عذاب موږ ځنډوو دی لره د عذاب شدید نبطشو چې موږ به نیول وکړو بطشة الکبرا په نیولو غټو سره اخذ الاشد سره انا منتقمون موږ انتقام اخیستونکي یو سخت انتقام نو نن ورځ که دا کفار یو څه ځنډېږي عذاب باندې خو په غټ عذاب سره دوی بیا نیول کېږي نو هغه د مشرکینو دا و چې کهسالي خو ځنېدلي سول مګر دوی خپل کفر ته بیرته راوګرځېدل نو الله جل وعلا انتقام بیا واخیستی په هغه وقعه کې د بدر په میدان کې نو د دې څه چې مشران و ټول مړه سول او یا ژوندي ونیول سول نو دغه ورځ ته د بدر اشاره وه په ورځ کې د بدر خدای پاک دې څه انتقام واخیستی او بعضې مفسرین وایي چې دا ورځ د قیامت ده چې هلته به خدای پاک د دې څخه بیا شدید انتقام واخلي او دغه د دود دا هم داسې علامه حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل اول الآیات الدخان اول علامه د ورځ د قیامت وایي دغه دود دی چې راځي 40 ورځې به دود دي په ټوله دنیا کې او نزول العیسی ابن مریم وروسته به نزول د اسمانو څخه د عیسی زوی د مریمې بیبي وي دریم به یو اوري تخرج من قعر عدن یو ښار دی د دې د بیخه به راوځي تسوق الناس الى المحشر خلق به محشر ته شړي او دی به نبی صلی الله علیه وسلم ته په دې وخت کې ویل چې دی په عذاب گرفتار او په کهسالۍ سره چې موږ اسلام راوړی دی ته دغه عذاب راسلیږي که خدای ته دعا وکړه دعا چې وسول عذاب لري سو بارانونه رااله ثم نقضوا هغه قول مات کی ایمان یې نه راوړ بیرته هغه خبرې په درواغ وویل نو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي دغه دی چې د کهسالۍ څخه خلاص شول وایي نبي صلی الله علیه و آله وسلم په استسقا سره خلاص شول نبي صلی الله علیه وسلم خدای پاک ته دعا وکړله طلب د باران یې وکړي خدای پاک باران پر وکړي اولا قد فتنا قبلهم قوم فرعون خدای پاک فرمایي قوم فرعون وجاءهم رسول کریم مخکې در دې قریشو خدای پاک ابتلا او ازموینه کړې وه دغه د مخه در دې مشرکینو قوم د فرعون او راتګ کړی و دوی لره وجاء راتګ کړی هم دوی لره رسول کریم رسول ډېر معزز په دربار کې د الله جل وعلا چې موسی علیه السلام مبارک دا راتګ رسول کریم چې جامع دلره خصال د خیر او افعال محموده دا د خدای پاک انبیا چې وټوله د خیر خلق و د دې افعال ټوله د ستاینې و چې هر چا به یې ستاینه کوله غیر د دغو عنادګرانو کافرانو څخه او دغسې موسی علیه السلام ورته وویله چې ان ادو ارسلوا معي عباد الله واستوه زما سره بندگان د خدای چې بني اسرائیل دي دا مه پتنګوه عذابونه مه ورکوه اني زه چې لکم تاسو فرعونیانو لره رسول امین زه رسول یمه امین یمه پر هغه رسالتو د رب جل وعلا چې خدای پاک ما ته کوم رسالتونه او پیغامونه په لاس راکړي دي په هغه کې زه زیادت او نقص نه کوم
تاسو ته مکمل درسو. نو ته دغه بني اسرائیل زما سره واستوه. فأن لا تعلوا على الله، او فرعون تجبر مکوه، لویی مکوه د اتباع څخه د آیاتو د خدای پاک. وأن لا تعلوا، تلویی و تکبر مکوه د اتباع څخه على الله، یعنی من آیات الله، د آیاتو څخه د الله جل وعلا لویی مکوه. غاړه ورته کښېږ. انی زه چې یم آتي، زه راغلی یم کومه تاسو ته. انی زه چې یم آتي، ما راتګ کړی دی کومه تاسو لره بسلطان مبین، په یو حجت چې هغه ډېر ښکاره دی، چې هغه معجزې وي قاطعانه، لکه لکړه و ید بیضا او نور نه دانې معجزې وي چې موسی علیه السلام دې ته ښکاره کولې. فرعون به ورته وویله چې زه تا رجم کوم، په ډبرو دې وژنم. نو موسی علیه السلام ویل انی زه چې عذتو، زه خو پناه غواړم بربي، په خپل رب جل وعلا سره، وربکم چې هغه رب ستاسو هم دی، ان د دې څخه پناه غواړم ترجمون چې تاسې ما رجم کوئ، ما ته وعده د قتل په ډبرو سره راکوئ، ازاروئ مې، شکنځاوي کوئ. نو وان لم تؤمنوا لي، که چیرې تاسو زما لره تصدیق نه کوئ، زما رسالت و نبوت نه منئ، نو فاعتزلوني، یعنی فترکوني، ما پرېږدئ، ما ته تعرض مه کوئ په ازار و ضرر سره، تر څو چې رب جل وعلا بیا زموږ په منځ کې حکم کوي. خو دوی به هغه بیا خپله سرکشي کوله. فرعون قبطیانو بني اسرائیلو ته ضررونه رسول. نو فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون، دعا وکړه موسی علیه الصلاة والسلام د خپل رب جل وعلا لره، چې هغوی یې قول نه کول بلکې قصد دې د قتل یې وکړي. ولهؤلاء قوم مکذبون رسولک مشرکون بک، د سورة یونس کې 89 نمبر آیات کې راځي. وقال موسی ربنا انك اتيت فرعون وملئه زینا. موسی علیه السلام داسې دعا وکړه، ای رب زموږ ته چې تا ورکړي دي فرعون لره او د دې قومیانو لره زینتونه، ښایست شیان دي ورکړي دي، مالونه دي ورکړي دي په ژوند کې د دې دنیا. ربنا ليضلوا عن سبيلك، ای رب زموږ چې دوی ګمراهان کې خلق ستا د لارې څخه. ربنا اطمس على اموالهم، ای رب زموږ ته مهر ووهه د دوی پر مالو باندې، مالونه یې ورکوټ کړه. واشدد على قلوبهم، تړل وکړه پر زړو د دوی. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، دي ایمان نه راوړي تر څو چې عذاب دردناک ونه وي. نو قال قد أجبت دعوتكما، موسی علیه السلام دعا کول. هارون علیه السلام امین پر درلود، ځکه الله جل جلاله فرمایي قد أجبت، ما اجابت وکړي دعوتو د دعا کوما ستاسې دوو. که یو سړی تا ته وایم، که ته کوما تاسې دواړه، لکه فبأي آلاء ربکما، او انسانانو پیرانانو، کوم یو نعمت د نعمتو تاسې او انسانانو پیرانانو تکذبان تاسې تکذیب کوئ، او کوم بیا ډیرو ته ویل کېږي. نو دلته خو دوه دي، یو موسی علیه السلام او یو هارون علیه السلام. موسی علیه السلام دعا کول، هارون علیه السلام امین پر کول. نو دا مسنونه طریقه زموږ نبي صلی الله علیه وسلم به دعا کول، صحابه به امین پر درلود. موږ هم چې دعا کوو نور مؤمنان امین پر لري. نو خدای پاک ورته وویل چې اجابت ستاسو د دعا مې وکړي د دواړو، تستقیما، تاسې سیده پر خپله لاره باندې چې خدای پاک امر درته کوي هغسې مستقیم ووسیږئ، خپل تبلیغ کوئ، نصیحت کوئ د هغه قبطیانو فرعونیانو ته،
تر څو چې د رب جل وعلا امر تسته کېږي چې بني اسرائیل وباسه بیا د مصر څخه. بیا چې کوم مخ امر درته وشي نو فاسر بعبادي لیلا، ته به تګ وکړې زما په بندګانو بني اسرائیلو سره لیلا په شپه کې، انکم متبعون، د دې اتباع به وسي د جانبه د فرعون او د لشکرو د فرعون. نو الله جل وعلا وایي دته امر وکړي چې تګ وکړه په خپل قوم بني اسرائیلو سره په شپه کې، ځکه فرعون او قومه د هغه متابعت څه کوي، معنا د نیولو هڅه کوي. دا رقم سورة طه 78 نمبر آیات کې هم راځي ولقد اوحینا خامخا موږ وحی کړی وي و موسی علیه السلام لره ان اسری بعبادي، چې تګ وکړه موږ په بندګانو سره، فاضرب لهم طریقا فی البحر، هو دی لره یو لار په دریاب کې یبسا، معنا وچه لار پیدا کړه، لکړه به وي هغه به وچس، لا تخافوا درکا ولا تخشا، مه بیریږئ د نیولو څخه او بیره مه کوئ، پیغام اوس. او بیا چې تاسو تیر سوال بیرته د ستې په لکړه مه وه چې دریاب بیرته سره ګډ وډ سي. واترک ته پرېږده چې بني اسرائیل دي وایستل ته ووتلې فرعون په چې در ګډ دی، نو که په لکړه ووایه خو هغه د دې لاره بس ګډه وډه کېږي. پرېږده چې فرعون ښه په ګډ سي سره د لشکرو. واترک پرېږده البحر دریا رهون، د هغسې چې ولاړو ساکن منفرج مفتوح خلاص، دا لارې پکې خلاصې وي چې دې فرعون او دې لښکرې ګرد په ننوځي، ځکه فرعون چې دې سره د لښکرو هغه به غرق کېږي په دې دریاب کې. دا وعده و الله جل وعلا د دې سره کړې وه چې نجات د بني اسرائیلو د موسی علیه السلام و او هلاکت د فرعون او قوم. نو هغه و چې موسی علیه السلام په شپه کې بني اسرائیل وایستله، بیا نو فرعون په خبر شو، په لکونو لښکرې پسې راوایستی. نو وخت د سهار شو چې دغه بني اسرائیلو لښکر د فرعونیانو ولیدی چې هغه پسې راغله، یوې خواته اوبه وې یوې خواته نه سوی تللی. نو موسی علیه السلام ته یې وویل دا څه کانه په موږ وکړه، د کورو څخه جم راوایستلو، اوس دا دې خواته دریاب دی، دې خواته دغه کافران روان دي، شمېر یې یو خدای ته معلوم دي، دغونه ډېر 14 لکه لښکر. نو موسی علیه السلام خدای ته پر مانځه ودرېد، 2 رکعته لمونځ یې ادا کړي، خدای پاک یې دعا وکړه چې ما ته یو لاره ته اسانه کړه. نو چې دا دعا څنګه ده وکړه، خدای پاک ورته وویل په لکړه باندې دریاب ووهه، به وچې لارې درکړي، زه بني اسرائیل په ننه باسم. ده هم دغسې وکړه، په لکړه یې په بسم الله سره وویله یا په الله اکبر سره، دریاب ګرد ودرېدی، 12 کوڅې یې ورکړلې د بني اسرائیلو لره، دي 12 قومې وې، هر قوم په جلا خپله پاکستان ننوتي، په دې دریاب کې ولاړل. فرعونیان ورته ګوري چې هغه دې په دریاب ننوت. نو فرعون چې ورته راورسېدی وایي ګریک کې ونیوی. نو جبریل امین علیه السلام پر یو آسه باندې ښځه وه، موږ تاسې مادیانه بولو، هغه یو څنګ ته ورته تېره سوه، پر دا آس ډېر مست و، د فرعون جبه یې پر ولاړ کړو، بس پسې ورغ هوایي سو پر ننوتي. ادی چې ننوتي هغه وزیرانو لښکرې هم پسې بالا پسې ورننوتل. هلته بني اسرائیل او موسی علیه الصلاة والسلام مبارک هغه در دریاب ووتله، خروج یې وکړي، دوی مکمل پکښې داخل شول. الله جل وعلا بس دا دریاب راواړوي، نو ټوله غرق شول، کورونه یې پاته، بلډینګان یې پاته، هر څه ځینې پاته شول، باغونه وو، هغه د دوی د عیش و عشرت ځایونه. نو کم ډېر ترکو پاته سوي دي، کم ډېر ترکو پاته شول، من جناتین د باغو څخه، و عیون د لوی چینې هغه فوارې چې بولي، و زروع کشتونه، و مقام کریم، ډېر ښایسته مکرم ځایونه. دا ګرد ځینې پاته شول چې دوی ښایسته کړي وه، د دوی د هوا او د هوس ځایونه. نو د هوا او هوس ځایونه خو موږ تقسیم کوو، نو مسلمان ته څه شي پکار دي؟ د هوا او د هوس ځایونه مقام کریم به جوړوو، خو د خدای پاک عبادت به نه پر قرباني کوو. اوس خو د خانان مقام کریم په دې ارغنداو کې ښه باغونه او زونه لري، په بل ځای کې لري،
د جمعې په ورځ پر 11 بجې ور ووځي د جمعې لمونځ نه کوي هغه ځینې پاتې شي نو دغه بیا د مصیبت ځایونه دي دا مقام کریم ښه ځایونه نه دي د جمعې لمونځ وکړه برابر سي د خپل خدای شکر ادا کړه برابر سي خپل مسؤلیت واړوي د غاړې څخه بیا ورسي میله کوي هر شی چې کوي ویې کوي دوی خو د جمعې لمونځ قضا کوي دا خلک نو هغه بېرته غاړې بندې سي بیا نو خدای پاک سوال ځینې کوي فرعونیان هم دغسې ښه اوزونه پواري و ګلان و ښه ښه ځایونه جوړ کړي وو خو شکر د خدای پاک یې نه ادا کوي نافرماني یې کوي موږ بعضې مسلمانان هم دغسې کوي نو دا نه دي په آخر پای زائلیږي دیوال پیدا کوي د ډېر خلک دیوانیان سول دغسې اوزونه و شیان یې جوړ کړي وه ګر د نورو خلکو ځینې ویوړل اوس پرې غوږونه ګرځي نو دغه فرعونیانو څخه هم دغه رقم کښتونه مقام کریم پات و نعمت کانوا فیها فاکهین نعمتونه چې دوی وه په هغه کې نعمتناکه وه په هغه شیانو سره زرغونه باغونه وه باغچې وې او سروزونه به یې غږول ولې پکښې بهېدلې سانان پکښې کې وه قسم قسم اوبه دوی بهولې چې هم د سانانو اوبه وې هم د بیانې اوبه وې هم فوارې وې هم کښتونه و زرغونه هم کورونه و قصرونه و د دوی هم د دوی د ناستې ښایسته ځایونه وه او په دې سربیره رقم مېوې وې وتنعم بالمال والخیر ذي الوفیر نو موږ کره خو دا زموږ ستاسې خلک نو په اختر کې دا وچې میوې رانیسي دا رقم یو وچه میوه رانیسي دا مېلمنو دپاره هغه یې په ډېر تکلیف سره پیدا کړي یو وخت موږ نوی مینې ته ولاړولو دا موږ خپل د کندهار خلک وو نو داسې ځای یې جوړ کړی و یو کار یې و چې څه شي وکړو زه یې بوتلم نکاح مضمون په کور کې غالبا نو چې هلته ورغلو یو ګلان و یو ښایسته چمنان و دا کوچونه پراته و پاسته پاسته بیا میزونه و پر دې باندې دا وچې وچې میوې دا پسته و بادام و جلغوزي دا غیر د اختره څخه دا کرته دا غیر ډکې ډکې وې چې هرې خوا ته دې کتله یو خاص خوند خاص خوندونه و نو موږ خپل نکاح وتړه په لاس کې راووتلو وایي دوی دلته ورکې شروع کړي تر ماښام یې شروع کړي تر سهاره پورې هره شپه ورکې نو دا خو شکر نه دی مسجد ته ستې نږدې و یو وایي نه وروځي مسجد د هغه خلک نو زموږ خلک هم چې پیسې پیدا کړي باره په ښه ځینې د اتڼ سي ښه ښه نعمتونه په ناشکرۍ باندې بېرته زوال ځینې پیدا کړي په ځان نه پوهېږي دا دنیا سړي د کاره باسي دماغ یې ورکمزوری کوي لکه ښځه چې ده وایي هر رقم ځیرک انسان وي خطا کولی شي ښځه او بني اسرائیلو کې د دې د هلاکت اوله نښه و اول سبب هغه په ښځو سره و چې دوی د ښځو سره بس د هغو پر خبره تلله د هغو خواهشات یې پوره کوله چې څنګه هغو ویله بس هغه چمونه یې ورسره کول نو ټوله هلاک نو دغه ښایسته ځایونه د فرعونیانو پاتې شول کذلک واورثناها قوما آخرین دغه رقم موږ په میراث ورکړله دغه ښایسته باغونه و دغه چې ما بیان وکړي قوما آخرین و یو بل قوم ته چې هغه بني اسرائیل و بني اسرائیلو ته پاتې شوله خدای پاک فرمایي بما صبروا چې دوی بیا صبر کړی و پر تکالیفو باندې د فرعون او قبطیان ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه موږ هلاک کړه هغه بعضې شیان چې فرعون جوړ کړي وو او قوم یې جوړ کړي وو نو دوی خو ټوله ولاړله برباد شوله فمأبکت علیهم السماء والارض ونه ژړله پر دوی باندې پر دغه قبطیانو فرعونیانو باندې مځکې و اسمانو وما كانوا منظرین او نه دوی و چې دوی ته دې مهلت ورکول سي اوس نو پر دې باندې هیڅ حزن او غم ونه کوي پر هلاکت د فرعون او د لښکرو ځکه ولې نه وکړي دوی د رب جل وعلا دا یې باغونه دي دا یې مځکې دي دا یې کاریزونه دي دا یې ولي دي دا یې ګلان دي دا هر څه د خدای پاک دي خو دوی خدای پاک ته دلته عبادت ونه کوي پر هر مځکه د خدای پاک دوی ګناوې وکړلې دوی د نبي د خدای مخالفت وکړي نو ځکه چې هېڅ مځکې پسې ونه ژړل
دا یوه معنا. او د دې بالمقابل بیا کم یو ښه مسلمان و مؤمن چې بیا وفات کیږي پر هغه هم ځکه ژاړي هم اسمانونه ژاړي. حتی مجاهد یو لوی مفسر دی رحمت الله علیه وایي ان السماء والارض یبکیان علی المؤمنین 40 صباحا. 40 ورځو پورې مځکه او اسمانونه په مؤمن مسلمان پسې ژاړي. او د علي ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه بیا روایت دی په شان کې د مؤمن وایي دا چې ژاړي د مځکې کم ځای پسې ژاړي. دی دواړه مبارکان وایي ژاړي په دا مؤمن پسې هغه ځای چې د لمونځ کوي په مسجد کې چې د کله لمونځونه ادا کول هغه د مسجد مځکه پسې ژاړي. دوهم چې د په دا مځکه باندې ښه عملونه کول دا خو بیا د قبول ځای اسمانو ته پورته کېږي. هغه خپله دروازه لري، هغه د اسمان دروازه پسې ژاړي، په هغه ودرېږي نو د دغه اعمال بند شي بالا دی مړ سي. او دغه رقم انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایله دا د دې روایت ابو یعلا او ابو نعیم په حلیه کې کړی دی. هغه داسې ما من عبد مسلم نسته یو بنده د خدای چې دی مسلمان الا له بابان فی السما، دوه دروازې دی په اسمان کې ورته سته. باب ینزل منه رزق، د یوې دروازې د طرفه څخه د اسمانو څخه دته رزق راځي. او باب یدخل فیه عمله، بله بیا هغه دروازه ده چې د ده نیک عمل پر هغه باندې پورته کیږي. نو کم وخت چې دا رزق هم بند سي او عمل هم بند سي د ده عمل نه پورته کیږي نو بکیا علیه، دا ځایونه بیا په اسمانو کې دغه دواړې دروازې په ده پسې بیا ژاړي. نو مسلمان ډېر قدر لري پر ټولو مخلوقاتو باندې، خو چې دی تسلیم وي خپل خدای ته، عابد وي خپل خدای ته، امتصال د اوامرو یې کوي، اجتناب د نواهیو څخه یې کوي، بیا نو مځکې او اسمانونه قبر هم مرحبا ورته وایي. ټوله خدای دې مو دغسې ښه خلک کړي او الله جل وعلا دې مو د داسې حاله وساتي چې قبر هم راته په غضب کې وي او نه مځکه راپسې ژاړي نه اسمانونه، ځکه چې موږ پر مځکه وو هېڅ عمل نیک نه یې کړي، خدای پاک ته موږ عبادتونه نه یې کړي. نو پر دغه فرعونیانو باندې بدو خلکو باندې هیڅ چا ویې نه وژړل. فما بکت علیهم السماء والارض، پر دغو بدو خلکو باندې بیا نه اسمانونه ژاړي او نه مځکه ژاړي، قبر یې هم ورته په غضب کې. الله دې مو وساتي. وما علي الا البلاغ المبين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم الدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. صدق الله العلي العظيم. نو قصه خو هغه د حضرت موسی علیه السلام مبارک ده. او د بني اسرائیل ده. الله جل وعلا شانه فرمایي چې ولا خامخا قد په تحقیق سره نجینا موږ نجات ورکړي بني اسرائیل و بني اسرائیل لره من العذاب المهین، داغه عذاب څخه چې د اهانت څخه ډک و چې هغه غرق کېده و. فرعون او لښکرې الله جل وعلا غرق کړه په اوبو کې، یوې ژوندی پاتې نه سو. او د موسی علیه السلام مبارک چې کوم قومیان بني اسرائیل و، دغه سامري بلاول یې پکښې کې و، دا قارون بلاول یې پکښې کې و، صرف هغه مسلمانان و. خو خدای پاک وساتل
دا بیا قارون خو که مسلمان وروستو پیسې وواخیستې خراب یې کړي د نبي د خدای په مقابل کې ودرېدی خدای پاک هم ځکه نه ایستي نو چې مسلمان هم وي چې جرمونه یې ډېر سي هغه خدای پاک هلاکوي په عذاب کې نیسي نو بني اسرائیل مو ته نجات ورکړي د عذاب څخه د اهانت چې ښځې به د پاره د خدمت ځنې ژوندي پرېښولې ځوانان یې وروژله من فرعون د فرعون څخه د عذاب د فرعون انه دا فرعون كان عليا من المسرفين دا فرعون چې دی متعالي و عنید و متکبر و متجبر و وای دا سړی ډېر علو والا دی دا پرېږده پسې پښتو کې م وایي دا پر هر چا لویي کوي وایي کار مو سره لري بس دغه فرعون دغسې علوه درلوده بعضې انسانان وي بس دا علوه یې عادت وي ځان ته یو لوړ لوړ وایي حتی ولاکه یو عالم خبرې ته ولاکه کشي تر ټولو علماو ځان پوه بولي او سره له دې چې د دې اعمال ډېر ضعیفه وي خو علوه لري نه شیخ مني نه عالم مني نه فقیر مني نه هېڅوک نه مني بس دا علوه فرعونیت یې په ذات کې اغښلی داسې خلک بیخي نه دي ښه یو علوي والا تللی و مکې شریفې ته یې خدای پاک نصیب کړو د هغې خوارالي په کور کې کښېناستو ویل زه به اوس نو دا خلکو ته راوځم دوی ته به ناست یم ما ته خوب راځي بیده به شو نو ما داسې هم روان وست دا خو د ورتلو سړی نه دی وایي د کعبې په بزرګي کې هېڅ شک نشته خر به هېڅکله حاجي نسي په طواف داسې خلک به هېڅکله حاجیان نسي په طواف باندې علوي والا خلک فرعون علوه کوله پایه څه انه كان عليا متعنب متكبر متجبر فجبر زور باندې ژوند تیروي او مسرف دا و چې کافر په الله جل وعلا سره مرتکب د ډېرو ګناهو هغه سر د ګناه چې دی هغه کفر دی هغه یې مختار کړی په کفر کې بل کفر پسې مختاره کړی ولزه وانا ربکم الاعلى ولزه م لوی رب یم نعوذ بالله کوچني بتانې په جوړ کړو د دې عبادت په کور کې کوي او چې د لوی رب عبادت کوي نو ماته نو دغسې یوه بدیه نه دا علوي والا خلک او لقد اخترناهم خدای پاک وایي موږ مختاره کړي وه دغه بني اسرائیل على علم یعنې موږ یې په خپل علم باندې پر دوی مو علم درلودي چې دوی حقداره دي علی العالمین پر عالم د زمانې د دی چې په هغه زمانه کې ښه خلک چې وه د موسی علیه السلام ملاتړي خلک چې وه هغه بني اسرائیل وه نو ځکه خدای پاک په ټولو قومو دوی غوره کړل دوی غوره کړي وه په ملګرتیا سره د حضرت موسی علیه السلام دا هغه رقم موږ نبي صلی الله علیه و آله وسلم د ملګرتیا دپاره یې مهاجر و انصار غوره کړل هغه خلک چې پر نبي صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي که مهاجر و که انصار و الله جل وعلا عام اعلان وفرمایي چې زه د دوی سره راضي یم او دوی زما څخه راضي دي رضي الله عنهم ورضوا عنه نو دا یو لوی امتیاز دی دا هر څوک دې مقام ته نشي رسېدلی چې د خدای د رسول د ملګرتیا دپاره یې کم خلک غوره کړي وه هغه صحابه مبارکان نو صحابه و مبارکانو استعدادونه ډېر قوي وه او خدای پاک دی خوښه کړي وه د خپل نبي صلی الله علیه و وسلم د ملګرتیا لپاره
او اتینا مر کړي وو هم دی لره دغه بني اسرائیل لره من الآیات معجزې مو ورکړي وې آیاتونه خو نو د تورات و دا مو ورکړي وه ما فيه بلاء مبین چې په هغه کې ازمایښتونه وښکاره او یا نعمتونه وښکاره بلا هم په نعمتو کې استعمالیږي او هم په امتحانو کې استعمالیږي نو دا نعمت کو در هغه وخت پورې چې دی ملاتړي د حضرت موسی علی نبینا وعلیه السلام مبارک و او کم وخت چې دی دا نعمت بدل کړي ایمان په کفر بدل کړي دی بني اسرائیل او صدر موسی علیه السلام تر هارون علیه السلام اصلاح په فساد باندې بدل کړل نو هغه و چې د خدای پاک غضب پر دی وس لعنت پر وس خدای پاک د دې څخه بزوګانې او خنزیران بار جوړ کړل د شنبې د ورځې ښکار خدای پاک منع کړ دی بکاوه د سخوندر عبادت دی وکړي او دغه رقم منو سلوا او تراتل په دې کې نعمت د خدایو دی نشکری وکړل نو داسې نور ډېر فسادونه یې وکړل د شنبې د ورځې ښکار یې کوي نو هغه و چې الله جل وعلا دی بزوګانې او خنزیران وګرځول نو عرب چې دا پر خیر دی دا ښه خلک دي تر څو چې دی داسې عمل نه یې کړی لکه بني اسرائیل چې اصلاح یې په فساد نه یې اړولې عبادت یې په بېدینۍ نه یې اړولې نو دی پر خیر دی او که د خپل دینه واوښتل انحراف یې وکړي لکه اوس چې بعضې عرب خاص بس دوی دي د دنیا عشقونه دي کوي یې په دې امریکا کې چې ورسې قیمت بها ځایونه وایي د دغو عربو ادب دې ډېر وي چې د یو فساد پیشه ځای ته په دنیا کې ورسې ګرد عرب پکښې ګرځي هغه کفري ملک لکه د دې ملک چې دومره هلته خریداري کړي په فساد په ځایو هلته فسادونه کوي نو داسې خلکو نو بیا نه کېږي نو دوی خو دې بدل کړي خپل هغه اصلیت یې د لاسه ورکړي دی خو چې مخور و شو په هغه وخت و چې دی تابعدار د شریعت د نبی صلی الله علیه و آله وسلم و نو چې دی هغه اصلاح واړوله په فساد باندې بیا د دې هغه فضیلت ختم شو بني اسرائیل هم په ټولو عالمیانو کې دي ښه خلک فلما بدلوا الايمان بالكفر والاصلاح بالفساد غضب الله عليهم خدای پاک غضب وکړي او خارق العادت معجزې موسی علیه السلام پر لاس باندې الله جل جلاله دې کې ورکړي وي بني اسرائیل چې یو دا اوس غرق کېده د فرعونیان و په اوبو کې دی خدای پاک وساته او پر دې باندې سایه راتل د تیه په دشت د ورېځې په واسطه سره او انزال نازلېده د منو سلوا دې ته راتلل چې یو قسم خواړه و دوه رقم هر رقم شیان ټوکري به پکښې و هر رقم نعمتونه به ستا مجمع به هر سړي ته مخ ته به ایښودل کېدل خو نعمت یې واخلي بدل یې کړي نو اوس هم فکر کوئ موږ تاسو ته په صحت کې ډېر ښه نعمتونه خدای راکړي دي چې د دې بې ځایه استعمال ونه کړو لکه سترګې بې ځایه استعمال دې وکړي خطر د دې شته چې دا نعمت دې ولاړ شي او دغه رقم غوږونه سماع قوای سامعان لوی نعمت دی که دې غلط استعمال کړي خدای شاید چې دا به کڼ شي او دغه رقم شامه په شامه کې دغه بوی دا بوی به هم سړی بې ځایه نه استعمالوي یعنی د پردي ښځې عطر وتلي وي یا د پردي ښځې بویول دا هم ګناه ده دا به هم نه کوي او دغه رقم خبرې کول لوی نعمت ته خدای خلق الانسان علمه البیان خدای پاک په نعمتو کې وایي چې الرحمن علم القرآن
اول نعمت خدای پاک مسلمانانو ته قرآن ولې زده کړی دی، دا ستر نعمت. قرآن اوریدل، قرآن ویل، قرآن باندې عمل کول، ټول کمال د انسان دی. اول نعمت خدای پاک یاد کړی. خلق انسان علمه البیان، دویمې دستي انسان خدای پاک پیدا کړی. دا ستا وجود خپل لوی نعمت دی. ته چې خدای پاک پیدا کړی نو دا دې ګرځې پر دې مځکه باندې ساوي کاږي، ښه صحت لري، ژوند لري، دا خپل لوی نعمت دی. دا خپل ژوند څه ګټه باید سړی پورته کړي، د خپل خدای عبادت پکښې وکړي، نارواوې پکښې ونه کړي. نو اوس ښځې دي که ځوانان دي د ټلیفونو ګرده کار ایستلي دي، الا نادرا. خدای دې دا خلک را ډېر کړي چې تقوا کوي، خدای دې داسې ښځې را ډېرې کړي چې تقوا کوي. د ښځو ښه سکې وي، خو دې دا خپل ژوند او دا خپل سکه چې نعمت دی دی یې خراب کړي د پردیو نارینهو سره. او ځوانانو ته خدای پاک ښه ښایست، ښه صحت، ښه بدن ورکړی وي، خو دی دا خپل دا چې خدای پاک ته ښه جوړ کړی، ښه قد و قامت یې درکړی دی، لکه د صنوبر درخت ته وایي. او تا دغه نعمت په چیش کې استعمال کړي، پردي ښځو باندې دې استعمال کړي. دا خو نعمت په خپل ځای کې نه استعمالول، دا خو ناشکري ده د خدای پاک. نو داسې موږ وینو اوس چې ځوان ولا داسې ښه ځوان زړه یې ودرېدی، مړ شو، بله ټکه په نازله شوله، ولاړ ټکر یې وکړي، مړ شو. عجیبه ښایسته ځوان و. نو ښایست خو ده بدرنګه کړی و، ښایسته خو هغه وخت چې ده په عفت کې ساتلی وای. نو د څه نخرې وکړلې په دا خپل ژوند کې؟ ژوند آیا د خپل ځان ته ورکړی و که الله جل وعلا ورکړی و؟ دا ښایسته ځواني الله جل وعلا درکړې ده که تا خپله پیدا کړې؟ نر و ښځو دواړو ته دا حکم راجع دی. او دا ښه ژبه، دا ښه نطق خبرې، دا اوس خدای پاک تا ته درکړي دي که تا خپله پیدا کړي دي؟ خو نعمتونه دي د خدای، صحیح استعمال. عورت د انسان دی، ادب جدید وي. یو انسان دی یو عورت لري، ګر شان لري، دلته یو نفر دی، اولاد یې نه دي. هندوستان ته ولاړی، پاکستان ته ولاړی، دلي، کابل، هرات، اگر د تداوی یې وکړله، اوس وایي تعویضونه بالا کوم، اولاد یې نه پیدا کېږي. ګرد شان یې سم دي، خو هغه فعالیت نه کوي لکه د نور خلکو، اولاد یې نه پیدا کېږي. او که چیرې دغه عنین سړی وګرځېږي، کتاب وایي عنین دا ستا ذکر خپله نعمت دی، که ته عنین سې باره نه پورته کېږي. یو کال قاضي وخت درکوي، که چیرې شی پورته شو، ښځه ښه کني ښځه بس قاضي طلاقوي، که ته طلاقوي که نه طلاقوي، ښځه خپله قاضي درته بیایي. نو دا شی د خپله نعمت شو. نو چې نعمت شو ولې بې ځایه استعمال؟ نبي صلی الله علیه وسلم وایي که چا د ژبې او د دې عورت ضمانت ما ته چا وکړي، زه به د جنت ضمانت ورته ورکړم. دغونه مهم اعضاوې دي په انسان کې، ژبه او عورت. نو اوس دا خو دا نه دي دا ځوانان یې بې ځایه غورځوي، ځواني بې ځایه استعمال کړي، اخر په وایي ځواني مرګ. ښځې بې ځایه غورځوي، نور خلک هم په فتنه کې واچوي. دغه ټلیفونونه دي، بس دا ښځې دي د نورو خلکو سره ټلیفونونه کوي. یو نفر او ملګري وایي وایي دلته یو ځوان راځي چې نوی واده یې کړی دی، که ته په غاړه کې غاښونه ناست دي. هغه چې موږ معلومات چې وکړي واده یې نه و کړی، نو دا غاښونه بیا څوک ورله کوي؟ دا څنګه کار دی؟ خو معلومداره په فتنه باندې اخته دي. داسې علامینو پر ډېرو ځوانانو باندې ښکاره کېږي. پخوا ځوانان داسې نه وو، هغه باعفته خلک وو، بېعفته نه وه، باعفته وه. نو دغه نعمتونه د خدای څخه چې څوک غلط استعمال کړي، هم زوال راځي. لکه بني اسرائیلو چې او یا دا زموږ ایمان او اسلام او قرآن او دا نبي صلی الله علیه وسلم او قرآن دا ګډ ستر نعمتونه د دې څوک قدرداني ونه کړي، هم د انسان هلاکیږي، د هلاکت نعمتونه خدای پاک ځینې ایسته کوي، عذاب اخته کوي. بني اسرائیل و منو سلوا مرترات لر په خډوډي مرغان شیدلی وترات لر د تی په داش کې ګرمي او یز به خدای پاک پر درولې او باد به چلی دی داسته.
نو بالا څنګه ژوند دی؟ خو دې اصلاح په فساد بدله کړل. نو هغه و چې عیسی علیه السلام چې راغلی د هغسې انکار پسې وکړي، د انجیل انکار پسې وکړي. نو دغسې نوي شیان په دین کې پیدا کړه چې یو لفظ یوه کلمه د اصلي تورات چې موسی علیه السلام راوړی دي د دې په ګرد تورات کې نشته. د هغه رقم نصاراو د خدای پاک د دین چې عیسی علیه السلام د هغه قدرداني ونه کړل، هغه یې بدل کړي ټوله، هغه دین یې بدل کړي، اصلاح یې په فساد واړوله، اسلام یې په کفر بدل کړي یهودو نصاراو. نو یهودو نصارا خو دستې د خنزیرانو بیزوګیانې شول، پر نصاراو قسم قسم عذابونه راغلي، په ډېر غټ شمېر کې د دې نفر مړه سوي دي په عذاب الهي سره. چې شی وکړل هغه نعمت یې بې ځایه استعمال کړي. نو موږ تاسې به د خپل خدای څخه بیریږو، اول به د خپل ایمان، اسلام، قرآن قدرداني کوو. دوهم چې کوم نعمتونه ما و تا ته خدای په جسد کې راکړي دي د دې قدرداني به کوو، دا به د خدای پاک په عبادت کې مصرفوو. اوس که سړی د خپلې کوروالا سره نزدېکت کوي وایي دا ثواب پر مرتب دی. یو چا د نبي صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړله، بیبي وه ویل آیا زموږ حاجت خپل در سره کوو په دې کې هم ثواب دی؟ وایي نو ولې نه دی؟ که چیرې د هغه عمل دی د پردي ښځې سره وکړي ګناه لري که نه لري؟ ول ولري. نو خو اوس یې په روا لاره کې دا عمل وکړي نو بیا ثواب پر مرتب دی. داسې ښایسته دین دی زموږ د ګټې دین دی. نو ترسې وګورئ یو عمل دی دوه اړخ لري، په یوه یې سړی ګمراه کېږي، په بل یې سړي ته ثوابونه ورکول کېږي. هر عمل داسې سترګې چې صحیح استعمال کړي خدای پاک ثواب پر درکوي، غلطې چې استعمال کړي عذاب پر درکوي. ژبه دې ښه خبرې وکړلې خدای ثواب پر درکوي، بدې خبرې دې په وکړي عذاب پر مرتب. نو هر شی نو مطلب داسې سړی به ویښ وي دا کیسې چې راځي دا په دې خاطر راځي چې خدای پاک یې موږ ته په قرآن عظیم کې وایي چې موږ عبرت واخلو، موږ نصیحت څنګه قبول کړو. هلته چې سړی مړ سي بارونو نارې وي چې کاش کې موږ پر هدایت وای، کاش کې موږ پر هدایت وای. نو خدای پاک فرمایي وأنى لهم الذکرى، دلته به نو پند چیرې وي چې دی مړ سي بیا دی وایي ما دنیا ته بوځه زه به بېرته پند واخلم، نصیحت به واخلم، نصیحت به قبول کړم. هغه پیدا نه کوي. نو په دې نعمتو کې خدای پاک وایي داسې علامې مو ورکړي وې بني اسرائیلو ته ما فیه بلاء مبین، چې په هغه کې نعمتونه وښکاره، په هغه کې امتحانونه وښکاره. ان هؤلاء دغه کفار د مکې چې دي لخامخا یقولونه وایي ان هي نه دی دغه مرګ الا موتتنا الاولى، بس دغه اول مرګ دی بل مرګ نسته. وما نحن بمنشرین، او موږ نه یو چې بیرته بیا مبعوث سو ژوندي دي سو، دا د دې زړه ته نه لویږي. بس دا اول مرګ، دا مرګ څخه دی باندې بیرته ژوندون څخه دی هغه ته لار جوړوي، دی منکره دي. نو مؤمنانو ته بیا ویل، نبي صلی الله علیه وسلم ته بیا ویل فأتوا تسې راتګ وکړي بآبائنا، موږ په پلرو سره هغه راته ژوندي کړي ان کنتم صادقین، که چیرې تاسې رښتیني یاست چې ورځ د قیامت ستا بیرته ژوندي کېږو. نو خو تاسې وسله د ورځې د قیامت د مخه هغه زموږ نیکه راته را ژوندی که اباره به موږ مشوره ورسره وکړو. قصي ابن کلاب نومېدی د دې هغه مشر نیکه و، وایي موږ به مشوره ورسره وکړو چې اوس دا نبي صلی الله علیه و آله وسلم نبي د خدای دی که نه دی، دا کتاب یې حق راوړی دی که نه دی، ته هغه راته ژوندی که یې پله دا. نو موږ بیا ورځ د قیامت منو کنی نیمن. نو الله جل جلاله فرمایي په یمن کې د یمن باچیان چې وه هغه اکثر تبع په نامه سره نومېدل، خو یو نفرو تبع الحمیري په نامه سره. نو د ده قوم چې و د لوی لښکر درلودی، خو دی ښه سړی و. نو د لوی لښکر درلودی، دا قوم یې دغسې ګمراهان شوله، په کول یې نه کول، هغه خدای پاک په عذاب مړه کړل. ډېر قوي خلک و، لوی لښکر. نو خدای پاک وایي اوس دی به خیر وي او که به قوم د تبع چې هغه مو هلاک کړل نو دی به پاته سي. د بدر په میدان کې هغه خلک ګرد ولاړل، هلاک شول، دی باز
چې د نبي صلی الله علیه و آله وسلم سره به مخاصمې کولې. نو تبع خو اربع چاته دی ویل دغه تبع الحمیری او د اسم کنیه بیا ابو الکرب په نامه سره و، د زوی نوم یې کرب و. داسې و چې دغه د یمن باچیانو ته دی تبع ویل. خو دا یو مشر و، دا تبع چې دا ښه سړی و، اسلامي راوړی و، مسلمان سوی و، بیا یې پر نبي صلی الله علیه وسلم هم ایمان راوړی و. قصه به اوس راسي. نو دی خیر و که دا تبع خیر و. د ایران باچیان چې به ټول عمر باچیان سوله هغو ته کسرا ویل. د ایران کسرا داسې ویلي باچا ده. او د روم باچیانو ته بیا قیصر ورته ویل. د روم به یو باچا ویلي و، د روم قیصر داسې وویل. د مصر باچیانو ته بیا ټولو ته فرعون ویل. د مصر فرعون داسې ویلي دي، دا د ده د مخه چې نور باچیان و هم یې فرعون به نوم و. او د حبشي او د سودان باچیانو ته به نجاشي ویل. دغه القاب سلطاني و، د باچا لقبونه و چې په هر ملک به و نو دغسې به. او په موږ کې خو نو سلطان باچا ته ویل کېږي، پلانکی و سلطان دی. پخوا به داسې و په افغانستان کې، نو و سلطانان خو نو ډېر تېر سوي دي. نو بیا خو هر یو جلا خپل ځان ته یو لقب لري، یو جلا امتیاز لري، په هغه سره بیا فرق کېږي. باچا خو مطلق هر چا ته ویل کېږي، هر باچا ته ویل کېږي. نو دغه تبع باچا د لښکرې را دغه کړي وې، پر مکه شریفه رالی. اول پوش مکې شریف ته ده ورکوي، دغه تبع حمیري غټ لښکر ورسره و. بیا په جنګ باندې مدینې منورې باندې رالی. چې رالی د ده سره به ملایان هم ورسره و، هر کم خلک ورسره و. بیا د خلکو دا د دوی د کتاب د معلوماتو څه دا معلومات ورته و، دا خلکو یو کتاب ښکاره کوي چې زموږ ښار مه راخرابوه، موږ ته نبي اخر زمان مبارک هجرت کوي. نوم به احمد وي صلی الله علیه و وسلم. نو دا خو په تورات و انجیل و په هر آسماني کتاب کې د نبي صلی الله علیه وسلم صفتونه و. نو د دې ملایانو ته هغه خبرې چې وکړلې هغه د دې د علم سره موافق راغلل هغه خبره. نو بیا ده ته وویله چې دلته، نو بیا د مدینه شریفه پرېښودله، ویې نه نړوله، دا خلکو سره یې جنګ ونه کړي، هغه هم دغسې پرېښودل. نو بیا د یو خط نبي صلی الله علیه و آله وسلم ته وایي ولیکئ. شعرونه هم پکښې وه په دې خط کې، خو هغه خلاص یې دا و چې یو څه شعرونه یې اول د وارې ویلي دي، بیا اما بعد لیکلی دي. او چې خط به لیکي په ګردو باچیانو کې په هغه وخت کې داسې لیکي: بسم الله الذي ملك البرا وبحرا. بسم شروع کوم الله په نامه د خدای پاک، الذي هغسې خدای پاک چې دی باچا دی برا و بحرا، د وچې و د دریاب. ګوره دا د ده خط و، خو دی مسلمان و، د هغه وخت ابراهیمي دین باندې دی و. او محمد رسول الله یې نه ویل، نو هغه وخت کې نه و پیدا سوی او نه خبر و. دلته خبر سو په مدینه منوره کې. نو بیا داسې خط ولیکي چې ما ایمان راوړی دی، آمنت بک، ما ایمان پر تا راوړی دی او د خدای رسوله، و بکتابک، ستا پر کتاب، الذي ينزل علیک، چې پر تا د جباده نازلیږي، پر هغه مې ایمان راوړی دی. و انا علی دینک، زه ستا پر دین باندې یم، سنتک، ستا پر طریقه یم. و امنت بربک، ما ایمان ستا پر رب راوړی دی، و رب کل شیء، چې رب د هر شي دی. و آمنت بكل ما جاء من ربك من شرائع الاسلام، ما ایمان راوړی دی پر ټولو هغه چې تا راتګ کړی دی د جانبه د رب جل جلاله، چې هغه احکام د اسلام دي. نو فإن ادرکتک فبی، نو بیا خو فبها، که مې ته ونیولې ستا ژوند زمانه مې زه ژوندی یم، خو ډېر به ښه سي. و نعمت، لوی نعمت به و ان لم يدرکک، مې چیرې ته نه ولیدلې، نو فاشفع لي، زما شفاعت کوه. ولا تنسني، ما مير، ويوم القيامة، په ورځ کې د قیامت، فإني من أمتك الأولين،
زه ستا د امتیانو څخه یم، خو اول امتیانو څخه دې یم چې ګوره در تا وروسته نه یم، په سر کې یم. وبایعتک ما ستا سره بیعت کړی دی قبل مجیئک د مخ د راتګ ستا، وان علی ملتک زه ستا پر ملت یم، و ملت ابیک ابراهیم علیه السلام. ګوره دی پر ابراهیمي دین و دا تبع حمیري، او زه پر ملت ابراهیمي یم. بیا یې مهر پر ووهئ پر دغه خط باندې، بیا یې دا ولیکله چې لله الامر من قبل ومن بعد، امر ټوله که اولني امرونه دي که وروستني امرونه دي ټوله د خدای پاک له جانبه دي. او دا یې پر داسې چاته محمد ابن عبدالله نبی الله ورسوله وخاتم النبیین ورسول رب العالمین صلی الله علیه و آله وسلم په دې سر کې د خط ور واچول. او بعضې روایتونه خو نو داسې لا هم راځي چې وایده نبي و، او نبي صلی الله علیه وسلم سره روایت راځي چې تبع چې و دا یو باچا و د باچیانو څخه د یمن، خو مسلمانو اسلام یې راوړی و، اسلم تورې راغلی دي تبع فانه قد اسلم. او نبي صلی الله علیه وسلم داسې ومو چې لا تصبوا ښکنځل مه ورته کوئ، تبع ته فانه قد اسلم، د اسلام راوړی و. خو دغه خط بیا چې مدینې منورې ته نبي صلی الله علیه وسلم هجرت وکړي وی دا خط یې ورته کښېښو. انو دا چې بیا د چا سره پروت یا چیرې پروت په دې کې یو څه خبرې خلاصه چې څوک یو یادوي څوک بل یادوي. ښه خبره دا ده چې د ابي ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه په کور کې چې نبي صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ته نږدې د په کور کې استوګن شو چې دا ځای نو آباد کړی، دا مسجد چې نو جوړ کړی، نو وای د سره پروت د ورته راوېستی دا خط یې ورکړي، نبي صلی الله علیه وسلم یې ته خبر کړي. او نبي صلی الله علیه وسلم وښه هم د په کور سره چوک سوی و د ابي ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه چې دا زموږ خواجه عبدالله انصاري صاحب مبارک بیا د هغه لمسی دی. نو الله جل جلاله فرمایي نو تاسو خو درته باغ خیر نه یاست، د هغه قوم سرکشي وکړه خدای پاک هلاک کړي. نو مکیوالو که تاسو سرکشي وکړه تاسو به هم هلاک کړي. او ما خلقنا السماوات والارض، موږ نه دي پیدا کړي اسمانونه او مځکې، وما بینهما لاعبین، عبس دا خو عبس نه دي پیدا کړي، دا خو پر یو حکمت باندې بنا دي، عبس نه دي پیدا. او ما خلقناهما، موږ نه دي پیدا کړي د مځکې اسمانونه الا هم بیا پیدا کړي دي بالحق په حق سره، ولكن اکثرهم اکثر د دې چې لا يعلمون علم نه لري په دې باندې. ان یوم الفصل، ورځ د جدایي چې د خدای پاک خلکو په منځ کې جدایي راولي، میقاتهم هغه ځای د وعدې د دې اجمعین د ټولو. یوم په دغه ورځ کې لا یغني دفع بنسي کولی مولا یو دوست عن مولا د بل دوست څخه، په قرابت سره په اشنایي سره شین د هیڅ عذاب نسي ځنې دفع کولی، ولا هم ينصرون، او نه به د دې نصرت کول کېږي الا من رحم الله، مګر هغه چا بیا کومک سره رسولی شي چې خدای پاک رحم به کړي چې هغه مؤمنان دي، د مؤمنانو یو د بل شفاعت سره صحیح کېږي، د کافرانو دا نه صحیح کېږي. ان په تحقیق سره هو د الله جل جلاله هو د الله جل وعلا العزیز ډېر غالب دی په انتقام اخیستلو کې د کفارو څخه، الرحیم رحم کوونکی دی پر مؤمنانو باندې. نو ابو جهل لعین هم داسې یو څه کوچي و، کورت یې سره ګډ کړی وای زقوم درخته، نو دغسې ده چې موږ ته نبي صلی الله علیه وسلم وایي. نو دا آیات مبارک نازل شو، ان فتحقیق شجرة الزقوم، هغه درخته د زقوم چې په جهنم په منځ کې راشنه ده، طعام الاثیم، دا خوراکه د ډېرو ګناهکارانو ده، لکه ابو جهل او د دې امثال. کالمهلي، لکه هغه د تیلو خیره چې توره سوي وي امشان په ګډ وي، دغه رقم به یغلي رایشي فی البطون، د دې په نسور کې دا خاص خوراکه د دغو ګناهکارانو ده، او دغه به د دې په نسور کې داسې رایشي لکه هغه تیلو خیره، کغلی الحمیم، لکه هغې شیدل د ګرمو اوبو چې کوټهارئ. او بیا به ملوکو ته زبانیې ته به وویل سي چې خذوه، ونیسئ د کافران، ونیسئ د ابو جهل او امثال د دې، فاعتلوه، نن یې باسئ په ډېر غلظت او شدت سره، ورکشې کړي الی سواء الجحیم، هغه نسته مابین ته د جحیم دوزخ. ثم وروسته صبو توی کړي فوق رأسي، برسیره پر سر، من عذاب الحمیم، عذاب ډېر ګرم شدید ګرمښت. او بیا به دې ته وویل سي ذوق وڅکه د عذاب په دې دوزخ کې، انک ته چې انت العزیز الکریم، ته ډېر عزتمن وې په دنیا کې، ډېر جزان مکرم ولی. دا به نبي صلی الله علیه وسلم ته ویل د دوه غرو په مابین کې دا بدحا چې ورته ویل کېدله د مکې شریفې،
در ما عزتمند سړی نسته او ته ما ته داسې خبرې کوې. دا به ابو جهل ویل، زه ډېر عزتمند یم. او نور دغسې متکبره خلک به په زوره بې ځان ته عزت ورکوي. په لویي و تکبر سره لویي و تکبر به سړی نه کوي. په هر خان که پوست باز که قدرتمند سړي پوست باز په هر چې متکبره دی بس متکور یې لکوي. و ان هذا دغه عذاب چې دی ما قد کنتم چې تاسو باس به په دې عذاب سره تمترون چې شک او په دنیا کې دا د دې کفارو هغه سلسله و دغه بیان او دغه عذاب. او اوس نو د بل طرف خلک چې نبي صلی الله علیه و آله وسلم سره بیا ملګري وو، د تابعین دي د ورځې پر د قیامت د پر سنتو روان دي. نو ان المتقین متقیان خلک چې دي په مقام دي به په یو مجلس کې امین چې په امن او امان کې به وي، خوف او خطر به نه وي. داسې مجلسونه به وي د دي فی جنات دی به په جنتو باغو کې و عیون دی به په فوارو و چنو کې یلبسون دی به اغوستي وي من سندس نازک ورېښم و استابر پنډ ورېښم متقابلین مخ په مخ په ناست سټ پټ سټ به نه وي سره ناست. نو کذلک داسې رقم لکه چیر چې شوله دا نعمتونه موږ ورکړل یعنې د مخه در نعمتو زوجناهم موږ به په نکاح ورکړو دوی لره بحور عین داسې حورانې چې غټې سترګې دي وي سپین به یې تک سپین وي تور به یې تک تور ډېرې ښایستې یدعون دی به طلبوي فیها په دې جنت کې بکل فاکهة د هره میوه آمینین ډېر دی به په امن و امان کې وي. هغه به قطع کېږي نه یعنې انواع د میوو به دغه راکړي دغه سیب راکړي یا نار راکړي یا انګور راکړي خرما راکړي بلانکۍ راکړي هغه به ورکول کېږي. لا یذوقون دی به څکنه نه کوي فیها په دې جنت کې الموت د مرګ الا موتة الاولی مګر هغه اول مرګ چې په دنیا کې پر دې باندې تېر شو بالا در ابد. نو الله جل جلاله وایي مړي دغه مرګ د یو ابلک پسه په شکل د جنت او دوزخ تر مابین حلال ملایکو ته امر وکړي هغه حلال کړي. بیا نو اعلان وسي جنتیانو ته ووایي چې اوس نو بالا د همیش لپاره داخل سي په دې جنت کې مرګ بالا نشته تاسو لره. دوزخیانو ته تاسې عذابونه څه کوي بالا تاسې لره مرګ نشته. او وقاهم وبساتهم دغه متقیان خلق عذاب الجحیم د عذاب د دوزخ به وساتي خدای پاک فضلا من ربک دا فضل و کرم سره د رب جل وعلا به دې نجات پیدا کړي او دا جنت به پیدا کړي. نو ذلک دغه چې خدای پاک پر تا فضل و کرم وکړي هو الفوز دا به یو کامیابي د عظیم فرالو. نو فانما خبره خاص دا د بلنه د یسرنا موږ اسانه کړی دی دا قرآن عظیم بلسان کستا په ژبه سره او نبی صلی الله علیه وسلم په عربي سره چې خلق فهم په وکي لعلهم يتذكرون شاش دی پند وخت د قرآن او د ناروا شیطانی لارې څخه توبه و بس اغلار پریږدي. نو فرتقب ته انتظار کوه او هلاکت ته د دې کفارو ان فتح کسره هم دی چې مرتقبون انتظار کوونکي و تعالی ردی وستا او هلاکت ست وخت به شهید سي. نو دغه سی خو هغه ارمان د دې کفارو د ستې د بدر په میدان کې په اول غزا کې ټول هغه خلک چې خلیفتونه د نبی صلی الله علیه وسلم سره کول ټول هلاک کول. وما علیه الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام